په برکت ګرانه زده کوونکو د فزیک یو بله جلسې ته ښه راغلاست. دا زموږه لسمه څپرکی ده چې 12 ټولګي پورې اړه لري. په دغه جلسه کې موږ هستوي قوه او همدارنګه اتومي قوه مطالعه کوو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ عنوان چې ده هستوي فزیک ده. ګرانه زده کوونکو یو عالم و د رادرفورد په نوم باندې. رادرفورد تجربه کړله، یعنی په هستوي فزیک باندې کار وکړله. رادرفورد د تجربه وښودله چې پروتونونه یو اتم په خپل مرکز کې لري. یعنی د اتم په خپل مرکز کې متمرکز کړي دي او بل څه ده نیوکلس په نوم باندې ده، یعنی هسته. دې ته هسته هم ویلی شو. هسته یا نیوکلس د اتم اکثریته برخه جوړوي. ګرانه زده کوونکو تاسو شکل ته ښه ځیر شئ. مونږ سیدي پروتین لرو، مونږ سیدي پروتون لرو، نیوترون لرو او الکترون لرو. چې اول سیدي په هسته کې کوم هغسې قرار لري پروتونز، دوهم سیدي نیوترونز او دریم سیدي الکترونز. ګرانه زده کوونکو پروتون، نیوترون او الکترون دي. تاسو شکل ته ښه ځیر شئ. په نیوکلس یعنی هسته کې تاسو وګورئ مونږ پروتین لرو، په سپین رنګ باندې څه ښکاري، او همدارنګه تور رنګ سیدي هغې ته نیوترون مونږ وایو. او د خپله په همدغه اتم کې سیدي د اتم په مدارونو کې وګورئ بل همدغه هغه وسیله څه قرار لري، دې ته الکترون وایي. نو خپله سیدي الکترون سیدي دا منفي چارج لري، یعنی په منفي ای باندې وښیو ځکه چې منفي چارج لري. او همدارنګه اوس راځو نیوترون ته. ګرانه زده کوونکو نیوترون بیخي چارج نه لري، صفر ده. او همدارنګه پروتین سیدي چارج لري خو مثبت چارج لري. نو په خپله د اتم په مدار کې ګورو چې الکترون قرار لري، چې دا الکترونه چارجونه څه دي؟ منفي دي. نیوترون قرار لري چې نیوترون سیدي چارج صفر ده، یعنی بیخي چارج نه لري. همدارنګه پروتون سیدي چارج مثبت ده. راځو ګورو د پروتین چارج ته چې دا څومره چارج لري. پروتین سیدي 1/6 ضرب د 10 په توان د منفي 19 د دې مثبت دي، یعنی دومره چارج لري. ګرانه زده کوونکو الکترون او پروتین دا چارجونه مساوي دي، خو الکترون سیدي مثبت دي. دلته وګورئ مثبت دي خو دا منفي دي، یعنی منفي 1/6 ضرب د 10 په توان د منفي 19. او ګرانه زده کوونکو نیوترون سیدي ده خو صفر ده، یعنی بیخي نه لري چارج هم صفر ده، مقدار هم نه لري. دا زموږ د خپله اتم په مدارونو کې چې الکترون قرار لري چارج 1/6 ضرب د 10 په توان د منفي 19 دي. په داخل په هسته یا نیوکلس کې چې پروتین او نیوترونونه قرار لري. پروتونونه سیدي دا چارج لري، عینا مساوي الکترونونو ته چارج لري، خو علامه یې مثبت ده، یعنی مثبت 1/6 ضرب د 10 په توان د منفي 19 دي. ګرانه زده کوونکو نیوترون چارج نه لري. نو چارج نه لري، په هسته کې قرار لري خو چارج نه لري. چارج یې ده؟ صفر ده. اوس راځو ګرانه زده کوونکو زموږ بله عنوان څه ده؟ اتومي قوه ده. ګرانه زده کوونکو اتومي قوه دا هغه قوه دي چې اتومي ذرات په کلکه سره یوځای کیږي. یعنی اتومي ذرات څه ده؟ اتومي ذرات په کلکه ډول یوځای شوي دي. په کلکه ډول سره یوځای شوي دي. او د نیوکلس یعنی د هسته د پروتینونو ترمنځ د برېښنایي تکراري قوه باندې بریالی شوی.
دا قوه یوازې په لږ واټن کې د اتومي ذراتو ترمنځ کارول کیږي. د دوی فاصله سیدي نږدې 2 فوټ متر ده. یعنی په هسته کې چې موږ مخکې هم وویل چې پروتین او نیوترون قرار لري، یعنی خپله هسته ته نیوکلس هم ویلی شو. د پروتینونو ترمنځ د برېښنایي تکراري قوه باندې دا بریالی شوی او دا قوه یوازې په لږه واټن یعنې فاصله کې د اتومونو ذرات ترمنځ کارول کیږي. د دوی ترمنځ فاصله چې دي تقریبا 2 فوټ متر باندې ده. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د فزیک اخري جلسه. تاسو الله پاک ته سپارم ښه وخت. د خدای په امان.